یو موقع کې حضور پاک مبارک او فرمایل چنگار غوندې ناری شو، چنگار کشف شو، صحابه مغه چنگار وورید. تپوس یو کو د صحابه نه په دې چنگار کوی شوې؟ صحابه وینه د الله رسول مون خو په چنگارم وورید، خو پته نه لګی چې دا د څه دی. وی دا د اسمان هغه چغار تاسو وورید. ولی وی یو لیش زیم په اسمان کې داسې نشته چې فرشته په الله ته په سجده نه پرته، ټول ډک دی. نو مناسب دی چې دومره ډېرې فرشتې په اسمانونو پرتې دي او دا چنګارو کې دونه د خدای فرشتې دي. رونو دا الله ډېر لوی قدرت دی او دا الله ډېر لوی شان دی او الله ډېر ښکلی دی او مخلوق یې ښایسته او ښکلی پیدا کړی دی. نو د ما رونو وی چې مې وکتل دا فرشتې راته په اسمانونو د پاسه راښکاره شو. دروازې په اسمانونو کې دي، غټې دروازې په اسمان کې یو غټه غټه دروازه ده. وی د لومبي اسمان د دروازې چې کوم څوکیدارو د هغه اواز مې واورېد، د دویم مې واورېد، د دریم مې واورېد تر اومه پورې. او لومبي اسمان والا سوی هغه څوکیداره فرشته خازن او یا الله نن شپه دا د شو قدر 15 شپه وه، خدای نن شپه چې تا ته څوک په سجده پراته دي نو خدایا خشته جون ولا ورکې. د دویم اسمان هغه فرشتې اواز مې واورېد اسوی یا الله نن شپه چې تا ته څوک په رکوع ولاړ دي، ځکه څوک په سجده دي څوک په رکوع وي که نه، نن شپه چې تا ته څوک په رکوع ولاړ دي خدایه خوشحاله جون ولا ورکې. خوشحاله جون دنیا سره هم تعلق لري و آخرت سره. د طالبان هم دا دعا کوي چې خدای د دواړو جانو خوشحاله جون نصیب کړي، بس د دې نه غټه دعا بل نشته دی. د دې دنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه، دنیا کې هم خوشحالي او آخرت کې هم خوشحالي. دنیا کې خوشحالي رالی د غم نو د مصیبتونو او تکلیفونو لاجو نه خلاص شي، او آخرت کې خوشحالي راشي د عذابونو او جهنم نه خلاص شي. څونه خشته دعا یو ټکی وی چې دریم د اسمان والا دروازې دعا مې موریدا اسوي وی یا الله نن شپه چې تا ته څوک په جړا دي او تا ته زاری که یو جاړي نو خدای هغې له خوشحاله جون ورکه. وی د څلورم اسمان والا دعا مې موریدا اسوي او یا خدایا نن چې تا ته څوک تلاوت کوي، تلاوت کې لګیا دی نو خدای خوشحاله جون ورکه. پنځم اسمان والا دعا مې موریدا اسوي وی یا الله په دې نن شپه کې چې کم سړی تا ته ذکر کوي الله تا یادوي نو پروردگار هغه له خوشحاله جون ورکه. ورپسې هغه بل اسمان والا دعا مې موریدا اسوي یا الله نن چې کم سړی تا ته لاس پورته کړی دی او ستا نه سوال کوي نو خدای سوال او دعا ولا قبول کړه. یو د سجدې والا دپاره، بل د رکوع والا دپاره، بل د قیام والا دپاره، بل د جړا والا دپاره، ٹھیک شو خبره، بل د ذکر والا دپاره، بل د تلاوت د قرآن والا دپاره او بل د دعا والا دپاره. د اوو اسمانونو هغه مقرب فرشتې د دغه انسان دپاره دعاګانې کوي. کم انسان څوک به په سجده پراتی هم پکې راغی، څوک به په رکوع هم پکې راغی، څوک به په قیام هم پکې راغی، څوک به تلاوت کوي مانځه کې یادات هم پکې راغی، څوک به ورته جړا کوي هغه هم پکې راغی، څوک ورته ذکر کوي هم پکې راغی، او که څوک ته سوال کوي نو دا هم پکې راغی. دا د دې شپې برکت او خصوصیت شروع لکه شپه ده او فایده سوده ډېره شوه. حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی د شپې را پاسېده او دا هغه شپه وه چې د حضور پاک ما سره وه، یوې بیبي سره به یوه شپه وه. نو چې را پاسېدم د شپې حضور پاک مبارک نو ویړه کې مې داسې وسوسه غوندې پیدا شوه چې هسې نه بلې بیبي کره نیتلې نو دا بند بیا خامخا خفه کېږي، هسې نه بلې بیبي کره نیتلې نو را پاسېدم نو د ټولو بیبیانو په کورونو کې وګرځېدم یو کرم نو جومات ته لاړم شپه را تیاره چې جومات کې په مانځه چېرته نی ولاړ نو جومات کې نو په ویرېدم چې خدایا او دا هغه ورځې وې د مدینې شریفې لومبۍ ورځې چې د یهودیانو او د کافرو د حضور پاک مبارک سره سخته دشمني وه. پرې ویرېدم څوک تکلیف ورته ونه رسوي. نو فاطمې رضی الله عنها کرالم حضرت علی صاحب کر همې را پاسو ولې ویمې چې نبي علیه السلام نشته، ما کړی نن شپه و اوتېدې د شپې یو بیبي سره نشته او نه جومات کې شته. وی علی صاحب را پاسید رضی الله عنه، فاطمه رضی الله عنها را پاسیده، حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله عنهما دا ماشومان دیم را پاسید. وی علی صاحب راځه ما ته پتن ارانه مخکې شو مونږ ورپسې شو نو د حضور پاک د کوټې مبارکې ته مخامخ د بقیع مقبره
دونه فاصله کې تقریبا لکه دې نه دې کندې ته سړی دي او یا دې سړکه پورې دي، دونه فاصله کې د بقیع مقبره. علي صاحب مخکې مونږ ورپسې او د بقیع چې کوم مقبره ده هغه زمانه کې قبرونه خو پکې لږ او بوټي و پکې غټ غټ بوټي و پکې د دې غرقد د دې کیکر او د دې ازغیدار غټ غټ بوټي و پکې عصري خان او غزا. مخکې دی مونږ ورپسې یورو. دا یو د حضور پاک مبارک معجزه وه چې په کومه لار به لاړ نو په هغه لار به مخصوص خوشبویي پرېښوده، خولې مبارکې نه به خوشبویي تله، نو په هغه لار به یو مخصوص خوشبویي پرته وه. نو چې کوم د حضور پاک نږدې ملګري به زیات به ورسره ناست وو نو هغې ته به پته لګېده چې دا د حضور پاک مبارک د وجود خوشبویي ده، نو په دې لار تللی دی. مشکات شریف کې د معجزاتو په باب کې د مشکات صاحب دا حدیث نقل کړی. ځکه یو موقع کې حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي وی نبی علیہ السلام مونږ سره ناست وی قاصد لا وی زه ورپسې روان شو او کوم باغ ته چې نبی علیہ السلام نه نوتم اقا باغ ته ورپسې ورغلم. داسې نور صحابه کرام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین، دا نږدې صحابه دې ته به دا پته لګېده چې حضور پاک مبارک په دې لاره تللی دی. ولې ځکه د هغې د هغه خولې مبارکې خوشبویي به په هغه لاره کې دې پاتې ده، لکه یو ګل چې په یو ځای کې کېدی او د هغې نه هغه خوشبویي معلومه شي، یا مثلا چامبیل دا دې په یو ځای کې کېښودل نو د چامبیلو هغه خوشبویي کوي. دغه رنګې د حضور پاک مبارک خپله خشته خوږه خوشبویي وه نو صحابه به پرې پوهېدل. نو علي رضی الله عنه په هغه خوشبویۍ پسې روان شو. مونږ ورپسې یو د بقیع مقبرې ته ورغلو. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وی مقبره کې مې رڼه ولیده، تیاره شپه کې، او په هغه رڼا کې د دواړو جهانو مبارک سردار په سجده پروت دی او جاړي او په سجده کې یو آیت لولي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. دا د حضرت عیسی علیہ السلام ویلی دي. نبی علیہ السلام به د خپل امت لپاره استعمالوي، یا الله زما د امت لکه ته عذاب ورکې فانهم عبادک، نو خدای ستا بندگان دي. عجیبه لفظ استعمالوي، ستا بندگان دي. نو چې ستا بندگان دي نو مناسب نه دي چې ول عذاب ورکې، او که ورکې نو ستا بندگان دي څوک تپوس در نشي کولی، د چا پې څه څوک پکې غرض نشي لرغولی. لکه یو سړي مرایې دی او وله ډب ورکوي، څوک ورته ویلي چې ولې د وله ډب ورکړم او روز ستا ما سره څه کار دی، ما په بیه اخیستی دی او زما مرایې دی، زه پوهېږم کار مې پوه شي. نو ان تعذبهم فانهم عبادک، خدایه که ته د ما د امت له چې ستا بندګان دي عذاب ورکې نو ستا بندګان دي، څوک تپوس کولو والا درنه نشته، او بندګان دي په کار دي چې رحم پرې وکړي. وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم، او خدایه که ته وبخې سره د ګناه نه معاف کې نو د غلبې خاوند دی، څوک تپوس کولو والا درنه نشته چې ولې دې وبخل. او د حکمت خاوند دی، دې کې به دې لوی حکمتي غټ حکمت به دی چې ډېر لوی رحم به وکړي، ډېر لوی رحم به وکړي، او واقعي پروردګار نه لوی د رحم ذات بل څوک نشته. ورونو حضور پاک مبارک فرمایي چې د الله سل رحمتونه دي، یو رحمت یې راکوز کړی دی نو په دنیا کې په دې مخلوق خور کړی دی. دا مور چې په بچی رحم کوي، یا دا اسپه حضور پاک مبارک فرمایي چې اسپه په بچی باندې خپک اګنیک دی خپته اخوا کوي، رحم پې کوي. چرګه مثلا په خپلو بچو رحم کوي، سپی په خپلو بچو رحم کوي. دا ټول مخلوق کې رب العالمین هغه یو رحمت تقسیم کړی دی. دا به څو نه لږ به که ډېر به انسانان په اربونو دي، او د آدم علیه السلام نه واله تر قیامته پورې خو د کربونو نه هم زیات دي، او دارنګې حیوانات او د دریابونو د اوچې، دا یو رحمت یې راغشتی دی او په دې ټول مخلوق کې تقسیم کړی دی. نو اندازه ولګوئ چې یو کم سل به څونه وی هغه یو کم سل الله ساتلی دی، یرحم بها عباده یوم القیامه، د قیامت پر ورځ به د هغه یو کم سلو رحمتونو په برکت باندې په خپلو بندګانو رحم کوي. دې حدیث ته چې وګورم زه انشاءالله چې یو به هم دې پاتې نه شي، دومره د رب العالمین رحم دی. نو حضور پاک مبارک فرمایي ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم، خدای که ته بخې
نو تپوس کولو والا خو تا نه څوک نشته، ستا خو ډېره لوی قدرت او غلبه ده، د لوی طاقت خاوند دی او د حکمت خاوند دی. نو حکیم چې چاله دارو ورکوي څوک ورته دا نشي ویلی چې دا دارو دي غلط ورکړل، او وروره زما کار دی، نه به زما کتلی دی په دارو زه ښه پوهېږم، ځه ملا صاحب خپل جومات کې سبق وایه. جړلې. نو حضرت فاطمه رضی الله عنها او حضرت حسن و حسین پې ور پرېوتل. بابا ولې چا تکلیف ته رسولی دی؟ ځکه چې څوک چاته تکلیف ورسي نو راشي الله ته په جړا شي، په فریاد شي. د فریاد ځای خو رب دی که څوک په کړاو کې واچوي نو الله ته په فریاد شي. او حضور پاک مبارک کان اذا حزبه امر فزع الى الصلاه، چې سکار د غم به پراغ نو الله ته په منځو درې. نو ځکه هغې دې تپوس کوي بابا ولې چا تکلیف در کړی دی، نقصان درته چا رسولی دی؟ نه نه. نو ولې په دا شپه کې روتې او فریاد دې شروع کړی دی او جاړې؟ وی جبریل علیه السلام راغی او ما ته وی چې ډېره مبارکه شپه ده، نو که امت دپاره سوال کې نو ډېره مبارکه شپه ده راپاسه. نو ما وی چې راشه داسې ځای ته ځم چې هېڅوک پکې نه یو ځیم یو مې ربي او توره تیارې وي چې د خپل امت دپاره د الله په دربار کې سوال وکړو. حضور پاک مبارک چې هم د شپې پاسې تهجد له نو د ستورو ته به یې وکتل او د اسمان ته، نو او به فرمایل ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. د الله د قدرتونو نه به الله معلومه. امام شافعي صاحب وایي که نه چا تپوس کوي د خدای پاک د وجود څه دلیل دی چې الله شته؟ وی ګوره البعرة تدل علی البعیر، وایي چې په ځمکه پچه پرتی نو تا ته پته لګي چې په دې لار باندې اوښ تللی دی. پچه خو بغیر د اوښ نه نی که نه، پچه پرته ده نو تا ته پته لګي چې په دې اوښ تللی دی، چیلی پچې نو چیلی پې تللی ده، نو د یوې پچې نه خو ته اوښ او چیلی معلومې، او د دومره کائناتو نه به تا ته خپل رب نه معلومېږي. عجیبه دلیل دی. نو دې غر ته چې وکتل نو ودرېده او د الله قدرت، خدایه دومره غټ غر دومره مضبوط او اوچت، نو فرشتې چې کله په زړه کې څه وسوسه یا څه خبره پیدا شي، شک پیدا شي، نو الله سره نسبت فورا الله د هغه شک ختموي. وسوسه د خدای په قدرت کې شک نو، هسې هغه تعجب یې واغېشته چې ستا څه لوی قدرت دی خدای. فرشته وله راله ولې؟ وی د الله دې قدرت ته حیران یم، داسې غر څومره لوړ او دومره غټه سوکړی لکه د منارې په شان، مونږ ورته مناره وایو. وی د دې نه ناشنا شی درته وښایو، وی د غر دې څوکې ته وخېږي. نو پیغمبر له خدای ګورې ډېر لوی طاقت ورکړي، د غر څوکې ته ورسېد چې اوخت د غر د څوکې د پاسه داسې د میچنې د پل غوندې یو تیږه پرته ده. خدایه دا دې څنګه راغشتې ده او په دا څوکه د پاسه دې ښودې لکه سړی چې په دې ګوته د پاسه پرچ یا مثلا یو پلیټ الاوړي. خدایه دا ستا دونه لوی قدرت دا څنګه راغشتې شوې ده او په دا څوکه پرته ده؟ فرشته ورته وایي دې نه ناشنا شی راته وښایو. وی لکه خوښ د هغه غر میدان ته یې که زلزله راله په دې غر باندې، چې زلزله راله نو هغه کومه تیږه چې د غر په سر الاوړې او ځان د پرته واتې پرېوته، چې پرېوته وی ورشه اوس هغه غر ته لږ سر ورتاکه، چې ورغې عیسی علیه السلام او غر ته سر ورتاکه انسان پکې ولاړ دی، په هغه څوکه کې په هغه غار دی پکې د برنه او په هغې کې یو سړی ولاړ دی. حیران شو، فرشته وله راله او که دا لا څوک دی؟ او دې سړي ته په هغه غر کې خشته ښکلې رڼا ده، په هغه غار کې مزېدار، او ورته کوزه پرته ده د اوبو خشته ډکه، او د انګورو غونچک هم ورته پروت دی، او دا سړی په منځه ولاړ دی منځ کوي. دی لا حیران شو چې خدایه دا سړی دې غار ته دې څنګه راوستی دی، او په دې غار کې دا رڼا پکې د کوم ځای نه راله، او بیا د انګورو غونچک وله څوک راوړي او د اوبو وله څوک راوړي؟ الله په دې قادر دی رونو که نه دی؟ بیبي مریم پوټې ماشومه وه که نه، حضرت مریم علیه السلام د عیسی علیه السلام مور، نو حضرت زکریا علیه السلام په خپله کفالت کې واغېشته، وي دا زما رشته دارم ده او ترور یې زما ټبر دی او زمونږ د استاد لور هم ده، یو وینه زما به بل وینه زما به، زه به یې تربیت کوم بل وي زه به یې تربیت کوم. نو فیصله یې په دې وکړه چې راځئ دریاب کې قلمونه غورځو، تورات به یې لیکه، نو چې د چا قلم په ځای ودرېد نو هغه به یې تربیت کوي. نو چې قلمونه دریاب کې وغورځول نو د هغه نورو خلکو قلمونه اوبو یوړل، او د زکریا علیه السلام هغه قلم په دریاب کې ولاړ څه کوي چې کوم طرف نه اوبه راتلې اخوا روان شو لکه کښتۍ غوندې. قرآن شریف کې الله وکفلها زکریا، نو یو کوټه یې وله جوړه کړه او په هغې کې دا بیبي مریم کېنوله. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، چې کله به هغه کوټګۍ دروازه یې کلو که ورننه بد نو ورته به روزي پرته وه، هغې ماشومې جینۍ ته. او څنګه روزي وه؟ مفسرین لیکي
وی د جمع میوه په وړي کې او د وړي میوه په جمع کې، لکه د دې زمانې میوه ده دا په جمع کې وته پرته وه او د جمع میوه په وړي کې. نو بی حضرت زکریا علیه السلام ته وی انا لک هذا، دا میوه لکه مې راغلې، دروازه خو ما د بار نه جننده کړې ده، چابي ما سره ده، مجال نشته چې څوک درته راننوځي. بل دا ده چې دا میوه که چا راومړه نو هغه زمانه کې فرجونه او دا دغه خو نو که نه دا سټورونه، دا د جمع په وړي کې او د وړي په جمع کې دا د کمې نه راځي. هغه ماشومه بچی ورته څه وایي چې د عیسی علیه السلام وروسته مور ګرځي، قالت هو من عند الله، دا د الله د طرف نه ده، پټینه ماشومه. ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب، الله چې غواړي نو چاله چې غواړي بې حسابه روزي او رزق ولا ورکوي. داسې ده که نه؟ په تیږه کې دننه، په کاڼي کې دننه چینجیله پروردګار رزق روزي ورکوي. په دریاب کې دننه، هلکه مونږ وایو مونږ خو پټې کرو نو غنم ځکه راځي، مونږ خو پټې کرو نو جوار ځکه راځي. نو ما ته په دریاب کې د کبغه باړی وښایه او ما ته په دریاب کې د کبغه یوریا خوره وښایه چې ګنو ته یې دننه واچوله. او دا چې څومره دا مرغۍ دي د دې ما ته هغه ځمکې او جایدادونه او بنګلې او کارخانې وښایه، الله ورکوي رزق خرونو. دا عقیده په خدای کامل او ساته چې ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب، چاله چې الله غواړي نو بې حسابه روزي او رزق ورکوي. نو حضرت عیسی علیه السلام چې وکتل چې خدایه، نو سړي ته ولاړ دی، سړي سلام وګرځو، سلام یې وګرځو، نو تپوس یې ته وکړي ملګري څوک یې؟ بني آدم، د آدم علیه السلام اولاد کې دا څه شی پروت دی؟ دا اوبه دي، دا الله راکوي. دا انګور دا مې خوراک، دغه انګور خورم او دا اوبه الله راکوي. او نور څه کې؟ بس دقه د الله عبادت کوم، د ورځې مې روژې او د شپې دغه منځونه او دسونه منځونه کوم او دغه عبادت کوم. ملګري د کله نه یې دلته عبادت شروع کړی دی؟ عیسی علیه السلام یې تپوس کوي، وی 400 کاله مې وشو په دې غار کې د الله عبادت کوم، 400 سال. حضرت عیسی علیه السلام حیران شو، خدای دا د عمر ته وګوره، او داسې عبادت ریا پکې نشته، څوکې وینې نه، ګوټ چاري نشته، خپلوانو سره تلل او غم خادي نشته، گپ شپ نشته، یو شان عبادت الله د رضا ده پورې. ګورې رونو الله د دې انسان نه خشته او تا ته غوره انسان بم بل څوکي داسې عبادت وی او یو کس شته د ده نه ما ته په عبادت کې زیات نږدې دی. څوک دی؟ الله راته وښایه چې ورپسې لاړ شمه. نه هغه به وروستو راځي د نبي آخر الزمان، د آخر زمانې د پیغمبر امتي چې د شعبان په 15مه شپه زما عبادت وکړي، د دې انسان د دې 400 کالو د عبادت نه زیات اجر او ثواب به ورکړه. دا د الله رحم دی که نه دی؟ په خدای یقین کوه. زه کله حیران شم چې خدای ستاسو نه رحم دی، مونږ نه څه واخېستی. یعنې که یو سړی ووایي چې السلام علیکم، ثواب یې وشو او زبردست ثواب یې وشو، لږ هم نه بې شمېره نیکۍ. او که بل ورته ووایي چې وعلیکم السلام، هغه هم ثواب وشو. که دې وایي چې السلام علیکم او وعلیکم السلام ورحمت الله، ډبل ثواب یې وشو. که دې وایي السلام علیکم ورحمت الله زیات کړي، ډبل ثواب وشو. که هغه وایي چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته، د 3 چنده زیات ثواب وشو. که پرنجه وکړي انټوشي وکړي نو خو انسان د خامخا انټوشي دې له خو چا په مدرسه کې ټرېننګ نه دی کړی، دا خو طبیعي چیز دی. او دې وایي الحمدلله، بیا ثواب وشو. بل چې واوري یرحمک الله باندې خو ژبه نه ستړې کېږي، هغه له په الله اجر او ثواب ورکړي. په دې لاره کې یو غنه پرته ده او هغه دې اوچته کړه چې مسلمان ته تکلیف نه، په دې هم خدای اجر او ثواب درکوي. د خدای رحمتونه مور ته کور ته ننوتې او مور ته په خوشحاله نظر وکتل، الله ثواب درکوي. پلار ته په خوشحاله نظر وکتل، الله ثواب درکوي. څومره ثواب! نو چې مور او پلار ته په خوشحاله نظر وکتل چې ته ورته مسکې شي او هغه مور او پلار هم ځان ته مسکې کړي، د قبول شوي حج برابر ثواب درکوي. حج په 2 لکه روپۍ نن سبا نه کېږي. نو تپوس کېږي د حضور پاک مبارک نه، صاحب دا که څوک زیات ورننوځي 100 ځله ورغې، 200 ځله کور ته ورغې او دقسې په خوشحاله نظر. بخاري کې حدیث دی، د ترمذي شریف کې حدیث، ترمذي کې حواله مې درکړه او مشکات کې نشته. فرمایي ورته وی دا خو له 100 نه چې 1000 کرته الله رحمت دې نه زیات دی، ورته ګورې په خوشحاله نظر، الله د هغې نه زیات ثواب درکوي. د خدای څونه رحمتونه دي. ماشوم دې اوچت کړه او په سر دې وله لاس کېښود، اجر درکوي. مشر ته بالغ کېښود، ثواب درکوي. مشر د مټه دې ونیوه، بابا راځه سوزکي ته دې خېجوم، الله ثواب درکوي. د
د استاد قدر دی وکړه الله ثواب درکړي. جمعه ته خیخ پرېدن نه کړه ثواب درکړي. ګسر اعتبار وایسه ثواب درکړي. قرآن شریف دې خپل که په هغې الله ثواب درکړي. یعنې داسې الله پاک او هسې دا جبړه کوه الله الله کوه درود شریف وایه کمپیوټر د ثواب دی چالو دومره د خدای رحم. یو سکند که ته وایې چې زما د 40 ګنټې په ثواب کې تېرې شي نو الله ګواه دی چې خدای پاک دله دام درکوي. او دې دله مثال در کوم وایي د شپې خو به زودې به نو زما ثواب به څنګه کېږي. حضور پاک مبارک فرمایي چې د شپې اوده کېږي اودس وکړه او چې اودس دې وکړه نو لا اله الا الله شروع وکړه نو چې خوب درغی که نه او په دې کې اوده شوې نو تر پاسېدو پورې ستا دا ټول وختونه په ثواب کې تېر شو. او که په دغه شپه کې مړ شوې نو الله به یې د شهیدانو په صف کې پاڅوي. اوس ورسره څه کوې؟ دا اوس خدای پاک مونږ له بانې لټوي که نه لټوي؟ په معمولي غوندې خبره ښه یاره دا هم راته ګرانه ده دا به څنګ کېږي دا خو د شپې ثواب شو خو د ورځې به څنګ کېږي. وایي ښه نو داسې کوه چې د هر مانځه نه پس آیت الکرسي وایه. هر مونځ چې دې وکړه ورپسې آیت الکرسي وایه. ښه نو چې کله اوده کېږي بیا آیت الکرسي وایه نو ستا ټول ټیم په ثوابونو کې لګیا دي لیکلي. ښه په یو موقع کې فرمایي وایي مانځه پسې 33 کرته سبحان الله 33 کرته الحمدلله او 34 کرته الله اکبر وایه. څو شروع سل شو که منځونه څو دي 15 دي. منځونه څو دي 15 نو سوچو 1500 شو 1500 شو نو چې 1500 دا شو او د شپې اوده کېږي او سل کرته وایي نو 600 شو که نه نو 600 په لسو کې ووهه د یو نیکۍ ثواب چې دی نو هغه یو په لس دی نو چې 600 دی په لسو کې څو شو 6,000 شو که نه. نو حضور پاک فرمایي تاسو کې څوک دی چې دروازې 6,000 ګناهونه کړي د 6,000 ګناهونو ذمه دار خدا شو. څوک داسې شته چې 6,000 ګناهونه کړي؟ یعنې موقع په موقع الله د ثواب درکوي درته موقع په موقع د ګناه درجېدو غم کوي. نو چې موږ بدقسمته یو کوټې غوندې په کندلو خوله ستړی کوو په غیبت مونږ ستړي شو په چغلۍ مونږ ستړي شو لیکن دغه معمولي عبادت مونږ نه کوو دا خو زموږ په غلطي شو. نو جناب وی د دې سړي چې کوم د شعبان په 15مه شپه پاڅېد او رب العالمین ته عبادت وکړو د هغې انسان د هغه یوې شپې عبادت د دې سړي د 400 کالو د عبادت نه بهتر دی. او د هغه سړي عبادت څومره مزېدار واله عبادت. نورونو دا شو قدر شپه عبادت وکړي الله او دروازې روجې ونیسئ. ویم درته دروازې روجې ونیسئ او د شپې الله ته عبادت وکړي. حضور پاک مبارک فرمایي وی چې الله په دې شپه باندې 300 رحمتونه او 300 بخښنې نازلوي مغفرتونه خو یو څو کسان نه بخي. ګورې لکه یو ګوټې درته خبره سخته کړم حدیث کې راځي یو څو کسان نه بخي. هغه څوک دي چې هغه نه بخي؟ یو مشرک چې الله سره دویم خدای لري ګڼي شرک کوي هغې نه دې مله وساتي. دویم څوک دی سودخور چې سودي کاروبار کوي. دریم څوک دی جادوګر او کوډګر چې په خلکو جادو کوي او کوډه کوي. څلورم چې شراب څکي همیشه. اوس یو سړي اوس کله توبه ته وایست او بیا نس کم دا خیر چې همیشه شراب څکي بل همیشه زناکار. خدای دې مسلمانو ساتي. که یو کس نه وشو او توبه وایستله الله به یې معاف کړي خو چې همیشه او بل پکې څوک دی یاره د دې نه خو بیا انشاءالله زموږ د مسلمانان خلاص دي. شکر د شرک هم مونږ نه کوو مونږ الله یو منو. داسې ده که نه ټول وایي چې ایمان هم تازه شي الله وحده لا شریک یو منو. شکر او سود به هم چې ته بدقسمته چې ته یو کس دوه کوي ګنې الحمدلله مسلمانان د دې نه خلاص دي. او د شرابو نه هم شکر دی خلاص شو او د دغه بدعملۍ نه هم شکر دی خلاص شو او کوډو جادوګرو نه هم خلاص شو. خو یو کس پکې بل دی څوک دی مشاهد چې کینهګر خدای نه بخي. او د ما په خیال چې دا بیماری د کینې والا دا به دې نه به څوک هم خلاص نه. توبه وباسئ. من شر حاسد اذا حسد کینه ډېره خطرناکه ګناه. او چې مسلمان سره ته بغض او حسد او کینه کې هغه دې څه وکړل اسم نشي کولی. زه اکثر طالبانو ته دا ټکې ویم زم که یو سړی چا سره کینه او حسد کوي د هغه څه نشي کولی دله دا سزا ډېره ده چې هغه یې خپل وخوړه بل نه خورئ که نه د بل زه تا سره کینه وکړم تا ته نقصان نشم رسولی ځان له مېړه وخوړه دی غټه سزا شو. او کینهګر خطرناک په دې دی چې د ده د الله په کار اعتراض دی. لکه مثلا یو سړي د خدای علم ورکړه او زه ورسره حسد او کینه کوم نو دا خو مې په خدای اعتراض وکړي چې خدای پاکه دا علم دی ولې ورکړی. یو سړي د خدای مال ورکړه یو سړي د خدای حسن ورکړه یو سړي د خدای عزت ورکړه او زه سره کینه کوم نو دا نعمتونه الله ورکړل نو دا الله په نعمت زمې اعتراض دی چې خدای دا نعمت دی ولې ورکړه. الله وایي ته ما نه ښه پوهېږې ته په خدایه کې ما سره ځان شریک یې
په علم او پوهه کې ما سره ځان شریکه دا په خدای اعتراض. نو دا څو څیزونه دي چې دغه کسانو رب العالمین په دغه شپه باندې دعا نه قبلوي. 300 رحمتونو او د 300 بخششونو دا سړی پاک دی. نو د دې نورو نه خو شکر دې مونږ خلاص شو او کوشش وکړئ چې د دې کینې او د حسد د بیمارۍ نه الله نه سوال وکړئ. دا داسې څښا بیماري ده چې هر سړي ته په ډاله کې راځي چې خدای پاک هم د کینې مسلمان سره د بغض او حسد او د کینې نه محفوظ وساتي. نو